ملا یعقوب او عباس ستانکزی هم نه دي توانېدلي چې جنرال مبین له زندانه آزاد کړي. دا چې هغه ته څه دسیسه جوړه شوې جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې جنرال مبین د طالبانو استخباراتو لخوا ونیول شو، حتی هغه افغانانو هم د جنرال مبین بندي کول وغندل چې د طالبانو سخت مخالفان دي او د دوی په وینا چې جنرال مبین د پاکستان پر ضد د خبرو له امله نیول شوی او ان دا چې ځای هم معلوم نه دی چې چیرته او څنګه. د یو شمېر سرچینو له مخې د جنرال مبین د خلاصولو لپاره ملا یعقوب او عباس ستانکزي هم هڅې کړي خو پکې پاتې راغلي. نو له دې څخه معلومیږي چې د جنرال مبین د نیولو امر له کوم ځای څخه شوی او چا نیولی. دا چې نن شپږمه ورځ ده چې جنرال مبین ورک دی او د خلاصولو کوم خبرې نشته، نو یو شمېر طالب فعالان د خلکو د دوکه کولو لپاره د هغه پخواني ویډیو نشروي چې کله تیر ځل له زندان څخه آزاد شوی و. افغانان بیا د طالب فعالانو لخوا د یادو ویډیو خپرولو ته د شک په سترګه ګوري او په غبرګون کې ویلي له دې ویډیو څخه ښکاري چې پاکستان پلوه طالبان به د جنرال مبین مړی او ژوندی ورک کړي. دوی وایي چې د یادې ویډیو خپرولو هدف دا دی چې خلکو ته وښایي چې جنرال مبین خوشي شوی او همدې سره د هغه په ملاتړ او د هغه د خوشي کېدو اوازې خپرې نه کړي. د یادونې وړ ده چې د جنرال مبین د نیولو په غبرګون کې پاکستانیان او په ځانګړي ډول د ملا فضلو د ګوند کسانو ډېره خوښي څرګنده کړه او مبین ته یې د پیغور په ډول وویل چې د دوی د رهبر یعنې ملا فضلو او پاکستاني ریاست سره د ځان وهلو نتیجه زندان وي، هغه که حتی طالب هم وي نو وبنیول شي. ټولنیزو رسنیو کې افغانانو د جنرال مبین ملاتړ او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د پیغور په ډول ویلي چې دا لویه نامردي ده چې د پردي هېواد په خوله خپل افغان او بیا طالب زنداني کړی شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.